یزید په نامه باندې عالم دی وای هغه ډېر جړلې وای چا دې ته ویلې ته ول ډېر جړلې وای دې ویلې چې الله رب العالمین ما ته قرآن کې دمګیر راکړی دا چې تا به زه د جهنم ورته ورولم او ولو توعدني بالحمام کچیر د الله رب العالمین ما ته د حمام او د تشناب دمګیر راکړی وي چې انسان د جهنم پسې بس تا تشناب ته داخلوم او په تشناب کې به پروتي وای ما ته ډیره جړه پکار و د دې نه چې زه دا اوس په جهنم باندې جاړم که انسان حمام دا یو څوک داخل کی تشناب ته شرط بدل ته پروتي نو دا به څومره د سختي ژوندۍ او به الله رب العالمین موږ ته د جهنم د اور دمګیر راکړی دا چې تاسو په جهنم ته داخلوم او موږ تاسو خلل شه د جهنم دیره د وجه نه موږ نه جاړل دا دمچه رب العالمین په سورۃ المریم کې ورکړی دا سورۃ المریم کې الله وایي و ان منکم الا واردها الله رب العالمین وایي هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختما به جهنم ته ورځي جهنم ته ورتل ګوره دا یقیني دي الله وایي کنيک دی او که بد انسان دی هر انسان به جهنم ته ورځي كان على ربك حتما مقضيا دا الله رب العالمین باندې حتمی پوره کوونکی فیصله ده چې الله رب العالمین به دا کار کوي هر انسان به جهنم ته ورولي دا هغه آیات دی چې سلف به ډېر جوړول عبد الله بن رواحه رضی الله عنه بارک راغلی دای ورځي وای په کور کې ناسو او د خپل خزې په غېږ کې دا سری خدیو او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په جړا شو وای ډېری وجړه وای دا خزې مست په جړا شو وای دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د خپل خزې ته ویل چې ته ولې جاړې وای د خزې ورته ویل ته جاړې زکه جاړم وای عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ورته ویل وای ما په قران کې یو آیات جوړه وای کوم آیات ده وای آیات دا ده چې وای منکم الا واردها هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختما به جهنم ته ورځي که په من کې ار یو د په دیناس خلکو کې ختما به یو ځل د جهنم ته ورځي نجات بس ده ثم ننجي الذين اتقوا الله وای به هغه خلک نجات به مزي چې هغه متقین دي به د جهنم نه وځي جهنم ته ورتل په پولیس سرات باندې دي هر انسان په پولیس سرات په جهنم باندې ورځي کني کې انسان وي تقوا د پکې و په پولیس سرات په پوری وځي او که تقوا د پکې نه ولال به جهنم ته ورځي جهنم ته ورتل یقیني دي خو لیکن وتل په سبانه دي هغه په تقوا باندې که تقوا په منځ تاسو کې و د جهنم نه بوزو کني جهنم کې به پراتی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه بارک راغلی دي وې دي ورځ ملګرو ته ویلي چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې خطبه کوله او نبی صلی الله علیه وسلم په دی وګو باندې یو خمیسو شړی پرته و او نبی صلی الله علیه وسلم د ویلي فانذرتكم النار اسما ملګرو تاسو ما د جهنم د ور نه ویرولې د جهنم د ور نه ویرولې درې کړه دا خبره وکړه او دومره په جوش سره دا خبره وکړه چې د نبی سلام د وګو نه خمیسو شړی پرې وته او دومره په تیز आवाज باندې وکړه وای حتی لو کان احد بالسوق لسمعه که یو کس په بازار کې وي مدینی په بازار کې وای دا خبره به د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعه اوریدلې چې دا خبره دومره په جوش سره وکړه دا ګور هغه خبرې دي چې په قران کې الله وای فانذرتكم نارا تلظى الله وای تاسو ته هغه ور نه یې در کومه چې هغه ګور لمبي وای الله په خپل ویلي دی په قران کې او هغه انسانان چې د دې یرینا او د هغه ایتونه چې رب العالمین په من یری د دینه چې عبرت ناخلی دا ګور د کافر خلکو صفت ده هغه انسانان چې د جهنم د یری د وجه نه د دې پس کې یره نه پیدا کیږي دا د کافرو صفت دی الله قران کې وای والذین کفروا عما انذروا معرضون الله وای کافر هغه خلک دي چې په څه باندې د تیر ورکول کېږي دا غنه د اعراض کوي په څه باندې یره مونږ ترا کول کېږي مسلمانانو ته د جهنم په ور باندې مونږ ته یره راکول کېږي کزمن په ځل کې یره پیدا کېږي مونږ به مؤمنان یو کنه ګره د کافرو صفت ده په مونږ کې چې کافر هغه خلک دي عما انذروا معرضون د څه نه چې د تیر ورکول کېږي دا غنه د اعراض کوي او د جهنم دا اور چې ده دا امیش یادول پکار دی نبی سلام علیه ولا تنسوا العظیمتين تاسو کو غټ غټ چیزونه مې یروي الجنه والنار یو جنت دی او بل جهنم دی دا دوه غټ غټ چیزونه مې یروي ګوره هر کار چې موږ باغی کې دا جهنم او جنت ځان ته نه قدرت چې دا کار زکوم د ما جنت لبیګه جهنم له